هندوستان د انګریزي سامراج هغه وخت ازادي واخیستله چې د شنکر آزاد او بګت سنګ په څېر مبارزین راپورته شول. بنګالانو د پنجاب څخه هغه وخت خپلواکي واخیستله چې د شافي امام په څېر ځوانان راپورته شول. نړۍ د جنیوا په کنونشن کې ناسته وه او موږ یې په 92 کې پایلې ولیدلې. د آرمانونو ته سلام کوم او درود پرې وایم او دعا کوم. اجازه نه ورکوو چې هر ارمان مو شهید کړي، اجازه نه ورکوو چې جدا مو کړي، په ژبه او قومونو مو وویشي، ټیټ مو کړي او بیا مو ووژني، له منځه مو یوسي او د ترهګر نوم راباندې کښېږدي. موږ پښتانه راغونډ شوي عزیزان، مشران، ځوانان، ټولو ته هرکلی. لومبی خو موږ د ارمان لوڼي چې د کام شهید دی، د کام په خاطر باندې قرباني ورکړې ده، د هغې کورنۍ د پښتون ژغورنې السلام علیکم. ورونو، یو لوی قام، یو اویا میلیوني قام، یو تاریخي قام، یو نومیالی قام د داسې خلکو د خوا نه یرغمل شوی چې نه نوم لري، نه نښان لري او نه یې ارزښتونه معلوم دي. هره ورځ مو څوک د ترهګر په نامه وژني. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم ورحمة الله. السلام علیکم.